د چا په خیر کې خیر وي خو افغانانو بیا په شر کې خیر وي. فو سلامونه مو هر کله کوم دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ چې څه پېښ شوي دي، خو افغانانو بیا په شر کې څه رقم خیر وي. د افغانستان ټولو هیوادونو ته هوایي فضا یعنې هوایي حریم باندې د پروازونو اجازه ورکړه. دغه اجازه هغه مهال ورکړه کله چې په ایران کې د اوکرایني طیاره یاره د ایران لخوا رانسکوره شوه. اوس د نړۍ مخکښ تجارتي شرکتونه غواړي چې د افغان حریم نه په استفادې نور ملکونو ته خپل تګ راتګ وکړي، چې اوس مهال افغانستان هم ورته په خلاص ټغرې ورته اجازه ورکړله چې د افغانستان حریم نه استفاده وکړي. د افغانستان هوایي حریم مشر وایي چې د هر شرکت پروازونه چې کیږي په هر پرواز باندې 900 تر 800 ډالر پورې ټیکس اخلي او افغان حکومت ته به ورکوي. مخکې به دغه شرکتونه پروازونه به د افغانستان په حریم نه کول ځکه چې کوم مشکل ورته جوړ نشي او ټول پروازونه به د ایران هوایي حریم باندې کول. خو اوس کله چې د ایران پلازمینه تهران کې چې اوکرایني طیاره رانسکوره شوه، دوی هم له خپل پروازونو نه انکار وکړل او له افغانستان حریم نه اجازه غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان له حریم نه استفاده کوي دوی. خدای دې وکړي چې تل همداسې فائدې افغانستان ته ورسیږي او داسې کارونه وشي. دوستانو که چیرته مو هم دغه ویډیو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو د لمر پریس چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.